هوسبازې ښځې څنګه وپیژنو؟ څو نښې نښانې. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. شهوت داسې یو څه دی چې په ټولو انسانانو کې موجود دی او ممکن چې له څیرو او د هغوی له کړنو یې وپیژنو. په دې ویډیو کې راسره وګورئ. لومړی، هوسبازه میرمن هڅه کوي بدن یې در ولګیږي. د هوسبازو میرمنو لومړی نښه دا ده چې غواړي له مقابل لوري سره بدني اړیکه ټینګه کړي. دا ښځې د اړیکې د پیلولو لپاره کله لاس، کله پښه، کله د بدن یو برخه له نارینه‌و سره لګوي. اکثریتو ښځو د نږدېوالي حرکات مشکوک وي، خو په بازار، لویه لار یا داسې ځای چې خلک په سختۍ تګ راتګ کوي له یوې ښځې سره لګیږي یا درلګیږي شونې د هوسبازې نه وي. خو په ودونو، میلمستیاوو او نورو ځایونو کې چې ډیره ګڼه ګوڼه نه وي، ځینې پیغلې یو هلک ته بیا ځان مخې ته کوي، نو پوه شئ چې څه کیسه شته. دویم، سترګو ته یې ځیر شئ. کله چې د سترګو کسي ته یې وګورئ ډېر ژر پرې پوهېدای شئ. په نوې څېړنه کې ویل شوي دي چې د سترګو د ګسي اندازه د ښځې د سیکس او یا ګرموالي د څومروالي او څرنګوالي ښودنه کوي. دریم، هوسبازه میرمن ډېر پر کوروالي فکر کوي. له هغو ښځو سره چې تاسو اشنا کیږئ او یا ورسره خبرې کوئ، په خبرو کې هڅه کوي چې ستاسو پوه کړي چې دا څه غواړي. ان په خپلو خبرو کې داسې کلمې کاروي چې تاسو پاروي او یا مو فکر د سیکس لوري ته کوي. څلورم، د شونډو حالت ته یې وګورئ. په ښځو کې د شونډو حرکات ډېر زیات مهم دي. که مو ښځه ولیده چې یو ځل نه بلکې بار شونډې په ژبه لمدوي او یا ژبه پر شونډو راکاږي، نو پوه شئ چې د دې ښځې موخه هوس او له تاسو سره یوازې جنسي اړیکه ده. شونډې د ښځو په بدن کې تر ټولو حساس څیز دی. پنځم، ځان ته پام اړوي. هوسبازې میرمن تل غواړي د نورو، خصوصا هغه کس چې غواړي ورسره اړیکه ولري، پام ځان ته رااړوي. د بیلګې په ډول داسې لباس یا جامې اغوندي چې ستاسو سترګې ورکږي شي. اووم، د نارینه‌و د بدن غړو ته ځیر ګوري. هوسبازې میرمنې د خبرو پر مهال د نارینه‌و خولې یا سترګو ته د کتو پر ځای یې د بدن غړو ته ګوري. کله داسې ښځو سره مخ شوئ چې سترګې ستاسو په بدن کې وي، نو پوه شئ چې هوسبازې دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.